دمینی محبت امارات د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت لوري د فریلانسینګ تخصصي پروګرام څخه د 44 متخصصینو په فراغت غونډه کې ګډون او وینا وکړه. په همدې مناسبت فراغت غونډه کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوی نظام محمد ندیم صاحب د ځوانانو پر ځواک او مسولیتونو خبرې وکړې. په یو ټولنه کې ځوان یو ډېر لوړ حیثیت لري، د انرژي خاوند دی، د حوصلې خاوند دی، د تکالیفو د مشکلاتو د وړلو وړتیا پکې موجوده ده او فکر و وجود یې داسې دی چې کله یو کار ته اراده وکړي، عزم ورته وکړي، کار سرته رسولی شي. په دغه تحصیلي ډګر و تعلیمي ډګرو کې چې کوم ځوانان فارغه کېږي، واقعیت دا د دوی دغه شغل و مکلفیت چې خپل وخت یې تحصیل و تعلیم ته ورکړی دی، یا دیني تعلیم ته یا عصري تعلیم ته، دا خو د دوی یو کارنامه ده، هم د ملک دپاره خیر دی، هم د دوی دپاره خیر دی. دغه راز د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا په هیواد کې پر روانو چارو خوښي وښوده او له ځوانانو یې وغوښتل چې د خپل هیواد د آبادۍ لپاره په اخلاص کار وکړي. تاسو چې نن فارغه کېږئ، تاسو د دې فکر ځان سره نه کوئ چې زه به ځان ته راولم، زه به خپل کور دومره آباد کړم، زه به خپل ځان دپاره دومره ګټه وکړم. ته د دې فکر وکړه چې زه په خپل وطن کې زما د منطقې چې کوم ځوانان زما رسیدګي کولی شي، زه به هغوی ته ګټه رسوم، زه به هغوی په تعلیمي کچه باندې د دوی ارتقا کوم، هغه به کار ته برابروم. ته به خود ستا کار به جوړ کړي، هېڅکله نشي کېدی چې ته به د بل لپاره کار کوې او ستا کار به خراب وي. همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین قاری محمد یونس راشد، د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې رئیس مولوي غلام حیدر شهامت او د یو شمېر خصوصي شرکتونو استازو په انلاین ډول د کار کولو پر ګټو او په هیواد کې د فریلانسینګ پروګرامونو پر ایجاد خبرې وکړې. د یادونې وړ ده چې په دغه 3 میاشتني پروګرام کې 44 تخصصي زده کړې وکړې او لا فراغت وروسته به د هیواد په ټولو زونونو کې ځوانانو ته د فریلانسینګ په برخو کې زده کړې ورکوي.